ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلي چې ټابلیټ کا خوري؟ انډیوالان دوستان ډېر استفاده کول. بعض زمونږ دوستان هم داسې هغه ته ورسېدل چې پله لاندې لاړل. ټابلیټ کا یا د نشهیي ګولۍ خوړل د کومو رواني او جسمي صحي ستونزو سبب کېدای شي؟ علتونه یې کوم دي؟ په ځوانانو کې د ټابلیټ کا ګولیو له خوړلو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ د روغتیا او ژوند د خپرونه هم د پوښتنې ځوابوي. ټابلیټ کا له مختلفو نشهیي موادو څخه جوړیږي او په مخدره موادو کې راځي. دا ټابلیټ په خلکو کې د نشې په ګولیو مشهور دي. ټابلیټ کا خطرناکې پایلې لري او انسان د نورو مخدر موادو په څیر له ګڼو صحي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. یا 4 کاله بکی گنگ سبب سر به مر سر درد که زن به مر درد که کار کردن به خبر نامید زرم د دنیا نه تور مالی چی پدر نمره 4 منن میده بیچاره گنده به منواره و راز وحمه کور که مخواهی بر اثر ناقه جنجال که همه قد پارت داشتن به من استفاده کول مریضم. زما نوم نیک محمد دی. اصل اوسیدونکی د بغلان یم، د دانې غوري یم. انډیوالان دوستان ډېر استفاده کول. بعض زمونږ دوستان هم په دې شرایطو کې داسې هغه ته ورسېدل چې پله لاندې لاړل. یو دانه دوه دانو نه استفاده وکړه، بالاخره دا د 24 ساعت کې دا به همیشه د ده نه استفاده کوله. نو چې دی چې محفل کې خوړلي ول چې راووته د باندې د سپږمون او وینې او ښکته او پورته دا ته نه لاړې، خو دا په حق ورسېده، یعنې شفاخانې ته چې شي ته ونه رسېدل. ځوان و تقریبا دغه 28 کاله دغه شاوخوا به یې عمر و، زمونږ هم سن د سالو. دا ټابلیټ کا وخورم چې بیخي ځان پوه نه شم چېرته نه به غورځېدم، چېرته نه به دغه یم چې ودرېدم، هېڅ ځان پوه نه شم. ټوله بېحالي دغه ځان دردي خو دا ډېر لري. ټابلیټ کا دغه معتدي ډېر بد شی دی چې دغه ټابلیټ کې نه خوري چې ځان مې درد کوي، چې دغه ټول خلک مې چې بد لګېږي، چې مثال یا مور دی پلار دی ماشومان دی چې همسایګانو دی ټول بد لګېږي. چې دا زړه مې دغه بد مې شو مال چې خدای ډوډۍ به څنګه وخورم څنګه نه خورم، ته 10 ورځې ډوډۍ نشم خوړلی چې ټابلیټ کا خورم چې داسې پروت یم چې ځای مې جګېدی نشم. د یو شمېر کسانو په وینا ناقراري، زړه تنګوالی، بیخوبي، د بدن د غړو درد او شخوالی، د خولې وچوالی، عصبانیت، د فکر خرابوالی، د بدن د حرارت زیاتوالی، په خبرو او تګ کې خستګي یا غیر منظم والی، د نشې یا ټابلیټ کا ګولیو خوړلو نښې نښانې دي. په کابل ښار کې د رواني ناروغیو په روغتون کې د موظف ډاکټر احمدضیا عمر خیل وایي چې ټابلیټ کا یا د نشې ګولۍ د 2 ډوله رواني او جسمي ستونزو سبب ګرځي. د ټابلیټ کا له استعمال څخه هغه صحي او مشکلات رامنځته کېږي چې په صحي مشکلاتو کې یو جسمي دي او یو رواني دي. په صحي مشکلاتو کې د انسان عضلاتو شخوالی، د حرارت درجې لوړوالی ده، د زړه ضربان بې زیاتېږي او د غاښونو خرابوالی ده، مثلا د خولې وچوالی ده. دغه شان چې دا په جسمي اعراض والی مو د استفاده د ټابلیټ کا نه رامنځته کېږي. او په رواني کې هغه څه چې شخص به زیات ناقراره وي، نارامه به وي، بې ځایه خبرې به کوي، بې ځایه کارونه به کوي. او یوه مسله دا وه چې هلوسینیشن رامنځته کوي. هلوسینیشن هغه یو حالت یا برسام چې شخص یو غږ موجود نه وي او دی د یو چا غږ اوري، یو امر ورته کوي چې ته دا کار وکړه، امر ورته کوي چې ته ځان له بلند منزله راغورځار کړه، امر ورته کوي چې ته پلانکی مړ کړه. نو دغه هغه رواني مشکلات داسې رامنځته کېږي او جسمي مشکلات. د حرارت درجې لوړوالی ته د انسان تبه زیاته لوړه ځي، د زړه ضربان یې زیاتېږي او یا یې پښتورګي خرابېږي. کېدای شي په یو ځل استعمال سره هم دغه مشکلات یو شخص ته ډېر زیات کړي، د حرارت درجه ورلوړه کړي، یا د زړه ضربان بیخي زیات شي، یا یې پښتورګي په یو ځل هم خراب کړي او شخص مړ شي. د روغتیايي متخصصینو په باور له ټابلیټ کا ګولیو استفاده کول د غاښونو او پښتورګو خرابوالی، د زړه د ټکان یا ضربان د زیاتوالی، د نورو صحي ستونزو او ان مرګ سبب کېدای شي. خو ټابلیټ کا یا د نشې ګولۍ ولې د یو شمېر رواني او جسمي ستونزو سبب کېدای شي؟
نوم مې احمد الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی ستکرم ولسوالۍ د دې لپاره استفاده کوي چې دوی خپل غم د همدې په واسطه باندې ختم کړي. دا به یو ښه لاره نه وي چې دوی د دې څخه استفاده وکړي. په دې کې مواد مخدر استفاده کېږي نو ډېر زیان رسوي، ځکه چې دا خپله ټابلیټ کس دي د مواد مخدر څخه منځته راځي. کېدای شي ځینې مشکلات ولري، لکه کورني مشکلات سول، حافظې کمزورتیا او داسې نور. میډم استفاده کول انداز مریض او معلومات ډاکټر ته وسوي دا استفاده کړه درد ټول ورکه. اما سیاره د استفاده کړه دوه ورځ بیا استا پرخته شوم. نوم مې افسر ده د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ. دا څه کسان ستاسو ډیر دي خو فقط د خپل د نفسي خواهشاتو او بعضې کسان په دې خاطر استفاده کوي چې هغه هم دغه خوړلي د کم وخت لپاره نور زیات سوي او معتاد سوي په داسې عمل ګرځېدلی لکه یو نسوار سړی چې ټابلیټ کا داسې یو نشهیي حالات هم لري. نو ما په فکر سره دا خپله داسې یو خوند ترې نه اخلي، داسې نشهیي حالت ته بیا وخوري، بیا پسې یوه خوري، بیا پسې دوه خوري، همدې سره د دې بدن ورسره عیار سي او معتاد سي. یو شمېر کسان نظر لري چې که یو ځل څوک ټابلیټ کا وخوري نو ورباندې روږدي کېږي او یا یې پرېښودل د تریاکو او هیروینو په څېر ستونزمن کار دی. د ډاکټر په نظر په ټابلیټ کا کې داسې مواد کاریږي چې د انسان په عصبي سیستم تاثیر کوي، د وینې له لارې د دماغ حجرو ته رسیږي او د تخریب سبب یې کېدای شي. دغه په ټابلیټ کا کې کوم مواد استعمال شوي دي دا ټول په مرکزي عصبي سیستم باندې تاثیرات کوي. دغه مواد د وینې له لارې دماغي حجراتو ته ځي، د دماغي حجراتو د تخریب سبب ګرځي. هلته په دماغ کې د بدن د کنټرول سیده مراکز موجود دي، هغه مراکز خرابېږي، په هغو مراکزو باندې تاثیرات کوي او د انسان په بدن کې دغه جسمي اعراض والایم رامنځته کوي. په ټابلیټ کا کې چې هغه مواد کار شوي دي هغه کېدای شي په یو ځل په استعمال سره انسان مصاب کړي او اعتیاد رامنځته کړي. یعنی شخص مجبور ده چې دوهم ځلې درېیم ځلې هم له ټابلیټ کا څخه استفاده وکړي. په هغه کې داسې مواد کارول شوي دي چې هلته بیا دماغ دوباره ضرورت ورته لري چې دغه موادو څخه شخص استفاده وکړي. که چېرته شخص د ټابلیټ کا څخه استفاده ونه کړي یا مثلا په یو ځلې باندې دوه ځلې باندې د استفاده تېر کړي، که چېرته یو شخص دغه ټابلیټ کا پرېږدي پرته له ټابلیټ کا بیا دی نشي کولی چې خپل روزمره فعالیتونه په ښه توګه ترسره کړي. ځکه په ټابلیټ کا کې داسې مواد کارول شوي دي چې هغه اعتیاد اوره دي، اعتیاد لري، نو شخص مجبوره ده چې دوهم ځل لپاره یې هم استعمال کړي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. او موضوع په ځوانانو کې د نشې یا ټابلیټ کا ګولیو خوړلو د رواني او جسمي ستونزو په اړه ده. ټابلیټ کا مخدره یا نشه راوړونکي مواد دي. که کوم کس یو ځل هم وخوري امکان لري صحي او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. خو په ځوانانو کې د ټابلیټ کا یا نشې لا ګولیو خوړلو څه ډول مخنیوي کولای شو؟ په دې اړه زموږ همکار اوستا فضلي په مختلفو سیمو کې له څو کسانو سره لنډې خبرې کړې دي. نوم دې څه دی؟ مومنه ارزه ما د چارسیا ولسوالۍ سره دکان مې د دکان کومه. آیا تر اوسه تاسو د ټابلیټ کا استفاده کړې ده؟ د خدای فضل لخوا کله چې وزګار اوسې بیا په چش باندې خپل ځان مصرفوي ترڅو د ټابلیټ کا یا نور نشي مواد نه استفاده ونه کوي. تم ویلې نه هم سم کې ما خپل درس مې مختوړه کور کې مې خپل درس ویلې تنا او تا کې خپل کتاب به را تروړه درس دایما ذهني بل خواته اړه و درس. تاسو ماشومان لرئ او لکم ځای نه راغلی یې؟ یولس د قربو. تاسو اولادونه هم دغه د ټابلیټ کا استفاده کوي کنه؟ بیخي نه پیږي که دا شی ده دا ټابلیټ کا دا شی نه. سم وکړل چې تاسو اولادونه د ټابلیټ کا استفاده نه کوي. زه با خبرم د خپل بچی چې یو چیرته لاړ شي پښتنه کوم ور باندې پتاکا کوم ته چیرته زی چې شی کې شی باندې کې بیجوي باندې ګرځي دا سی ور باندې تکرار کوم. پلار یم کوي زم کوم د پلار نه زه ډیر کوم ور باندې نصیحت کوم. ورته وایم که داسې کارونه باندې کې کاینده خرابېږي. ځوان ده ښځه لري شکر بچي لري په خپل کور باندې ساري تیته ده کار کوي. شکر بچي مې هم ښه ده لورګان مې هم ښه ده. تاسو خپل ځان راته معرفي کړئ. اکرام الله یم د ازقامه څخه یو تند دکان ده او خپل د یو مسل هم یم. آیا داسې وخت شوی دی چې تاسو له ټابلیټ کا استفاده کړې وي؟
نه خیر ډېر شکرګزار یم تر اوسه په دې شیانو سره مې هېڅ علاقه نشته او نه هم مې لیدلي دي او نه غواړم چې استفاده یې کړم. تاوان ده هم وجود لپاره هم د اقتصاد لپاره هر چي لپاره تاوان ده. هېڅ فایده نه لري چې فایده نه لري چې استفاده کړو. زه چې خپله اوسګار اوسم کلینیک کې کار کوم د غاښو بخش کې چې بعد وختو راځم دکان ته فقط هفته کې یو ورځ دوه ورځې دکان ته راځم چې بیکار یم دکان ته راځم چې بیکار یم درس وایم یا هم په کلینیک مصرف یم. کوم ملګری چې لري هغوی څرنګه دي؟ آیا دوی هم د تابلت کن استفاده کوي کنه؟ واقع دوه ملګری لرم په دې ژوند کې. هغه ملګری ډیر دي. خو یو ملګری انتخاب کا همیش لپاره د سینې اصل ملګری انتخاب کا چې هم تنه غلط استفاده کوي هم بد لار انتخابوي. هر رقم ملګری سم هر رقم ملکان ثابت یو ملګری انتخاب کې ملګری انتخاب تر تازه یم صحتمند یم که مشکل نه لرم او د اقتصادي هر نگانه اوس بعضی کسان تابلت کې استفاده کوي د 500 په یو نیم سل یا 200 روپۍ استفاده کوي. هغه په ځای خدا سي ځان لپاره یو بل شی واخلي چې هم وجودي کسي هم یا که ځان ته چین اخلي وې د سکورت ته مور هم خوشاليږي او کاریر چي وي ټول ضرر ده شي. د تابلت کا په جوړولو کې له مخدره یا نشهیي موادو کار اخیستل کیږي. که څوک یو ځل وخوري نو عادتي کیږي او د تل لپاره یې د روږدي کېدو خطر شته. د کورنیو د مشرانو لخوا ځوانان کنټرولول، دوی ته د سالمو مصروفیتونو برابرول لکه مطالعه، ورزش، په ټولنیزو او خیریه کارونو کې ګډون او فعالیت تر ډیره په ځوانانو کې د نشهیي موادو په تیره بیا د تابلت کا له استعماله مخنیوی کولی شي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند خبرونه زموږ همکار محمد ناصر سیرت د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې و چې ما سمیرا حلیمزی درته وړاندې کړه. زموږ د نور ټولې تعلیمي خبرونه په انټرنیټ کې په تاجاله ټکی اف انټرنیټي پاڼه کې لوستلای او اوریدلای شئ.